پاکستانی کرکټ توپ اچونکي شاهین افریدي حضرت الله عزازي ته قوي چیلنج ورکړ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرته تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، کابو څو ورځې وړاندې د کرکټ ټریکر ویبپاڼې لیکلي وو چې که راتلونکي کې د حضرت الله عزازي په ګډون د ګوتو په شمار کرکټ لوبغاړي ښې شل اوريزې لوبې ولوبوي، نو بابر اعظم د شل اوريزو لوبو په درجه بندۍ کې له لومړي مقام راغورځولی شي. پاکستانی بابر اعظم دا مهال د شل اوريزو لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام کې دی. هغه 33 شل اوريزې لوبې کړي دي او په دغه لوبو کې 1290 منډې کړي دي چې په یوه لوبه کې 90 زیاتې منډې جوړې کړې وې. بابر اعظم د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور ښار اوسیدونکی دی. 25 کاله او 9 ورځې عمر لري. نوموړی له کابو 2 کلونو راهیسې د شل اوريزو لوبو په درجه بندۍ کې د لومړي مقام تاج پر سر ایښی او اوس د کرکټ ټریکر ویبپاڼه وایي چې دا تاج به د حضرت الله عزازي، ګلین میکسویل، کولین مونرو، روهیت شرما، ډارسی شارټ، الیکس هیلس او یا هم ارون فینچ د بابر اعظم له سر څخه راکوز کړي او له دوی څخه یو به یې په خپل سر ږدي. خو د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچونکي شاهین افریدي بیا ویلي دي هیڅوک هم نشي کولی ترڅو د بابر اعظم دغه ریکارډ مات کړي. شاهین افریدي وایي بابر اعظم به زیات کوشش وکړي ترڅو خپل ریکارډ په خپل نوم وساتي. خو را به شو دې ته چې حضرت الله عزازي د بابر اعظم سره څومره توپیر لري ترڅو دغه ستر ریکارډ ترې مات کړي او په خپل نوم یې ثبت کړي. حضرت الله عزازي چې 21 کاله عمر لري، د افغانستان د پکتیا ولایت د ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د افغانستان لپاره ټولې 10 شل اوريزې لوبې کړي دي چې په دغه لوبو کې د لمر د څړیکې په څیر چټک مزل کړی دی او لسګونه لوبغاړي د شل اوريز کرکټ په درجه بندۍ کې شاته پریښي او ځان یې په شل اوريزو لوبو کې تر 5م مقام را رسولی دی. زازي په 10 شل اوريزو لوبو کې 470 منډې کړي دي. یوه لوبه کې د ایرلینډ خلاف 162 تنه سوځېدلې لوړې منډې کړي دي او ایرون فینچ پسې د نړۍ په کچه دوهم لوبغاړی دی چې یوه لوبه کې زیاتې منډې کړي دي. فینچ د زیمبابوې خلاف یوه لوبه کې 102 سوځېدلې منډې کړي وې. زازي په شل اوريزو لوبو کې یوه سلیزه او 2 پنځوسیزې هم لري. د ده لپاره د ویسټ انډیز خلاف سریز کې پوره چانس دی چې خط توپوهنه وکړي او د شل اوريزو لوبو په درجه بندۍ کې ایرون فینچ، کولین مونرو، میکسویل او بابر اعظم ته لا ورنږدې شي او یا هم د دوی دغه ټول ریکارډونه مات کړي. ملګرو، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله.